د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر په راستول سوي خبر کې ویل سوي دي چې مرستیال والي د څارنې پر مهال امنیتي مسؤلینو او منصوبینو سره له نږدې وکتل، د هغوی د ورځني فعالیتونو او امنیتي تدابیرو په اړه معلومات یې واورېدل او د ښار د امنیتي او عمومي وضعیت هر اړخیزه ارزونه یې وکړله. نوموړي همداراز د صحیحي مسؤلینو ستونزو او وړاندیزونه واورېدله او د چارو د لا ښه تنظیم او اغیزمنتیا په موخه لازمي لارښوونې وکړلې. ښاغلي حماس د امنیتي ځواکونو هڅې او سرښندنې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د ولس د امنیت، آرامۍ، هوساینې د تامین لپاره باید د امنیتي تدابیرو په پیاوړتیا، د مسؤلینو او منصوبینو ترمنځ په همغږۍ او د دندو په مسؤلانه ترسره کولو کې لا زیاته هڅه وشي. نوموړي همدارنګه له امنیتي منصوبینو وغوښتل چې د خپلو مسؤلیتونو د لا ښه ترسره کولو ترڅنګ د ولس سره نږدې اړیکې وساتي، د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنې وکړي او د امنیت د لا ښه ټینګښت په برخه کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي. یاده لیدنه د لښکرګاه ښار د امنیتي وضعیت د لا پیاوړتیا، د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ د زیاتوالي او د خلکو د باور د پیاوړتیا په موخه ترسره شوله.